پر اشرف غنی د خلیلزاد تازه گذار امریکایي حکومت خلیلزاد بې عزته کړ. وایي یو عادي شخص دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. زلمی خلیلزاد وایي اشرف غنی په خپلو کارونو کې ناکام شو ځکه اوس د سقوط مسؤلیت د امریکا په غاړه اچوي. نوموړی وایي اشرف غنی غوښته چې طالبان او جمهوریت ګډ حکومت جوړ کړي خو دا د حل لاره نه وله. خلیلزاد زیاتوي د دوحې له تړون وروسته هم امریکا د افغانستان سیاسي ملاتړ کوه. بلخو امریکا وایي د خلیلزاد څرګندونې د متحده ایالاتو د حکومت د پالیسیو استازیتوب نه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد د دې هیواد عادي وګړی او څرګندونې د بهرنیو چارو د وزارت یا د حکومت د پالیسیو استازیتوب نه کوي. د دې وزارت یو بیان ویدانت پاټیل دوشنبه د اګست په 14 د زمري په 23 په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ښاغلي خلیلزاد ته څرګندونې چې پخواني افغان سیاستوال او چارواکي بیرته افغانستان ته د ستنېدو لپاره هڅولي وو، وویل دا څرګندونې د متحده ایالاتونو د حکومت د پالیسیو استازیتوب نه کوي. ویان زیاته کړه هغه یعنی زلمی خلیلزاد د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یا د متحده ایالاتونو د حکومت په استازیتوب نه غږیږي، هغه یو عادي تبع دی. ویان هم دغه رنګه وویل چې متحده ایالات داسې یو افغانستان غواړي چې د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي او په خپلو پښو د درېدو توان ولري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د افغانستان په هکله د متحده ایالاتونو پالیسي په همدې هدف سرخیږي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناورین ته ځواب ویلو کې مرسته کول هم پکې شامل دي. ښاغلي پاټیل وویل چې د متحده ایالاتونو لپاره همدا مهم لومړیتوب دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.